السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د لکه په تېرې ویډیو کې مې چې د اویلر د فورمول ثبوت درته د تفاضلي معادلو د تیوري په واسطه باندې وړاندې کړه. د هغه اویلر د فورمول د استفادې یو دوه مثالونه وړاندې کوم، هغه هم په مثلثاتو کې یا مثلثاتي تابعګانو کې. نو هماغه اصلي فورمول چې و د موږ هغه په داسې شکل و چې ای په طاقت د آی ضرب تیتا مساوي کیږي له کوساین د تیتا جمع آی ساین د تیتا. اوس که چیرې موږ متوجه شو موږ د دوه زاویو د فرق او یا د دوه زاویو د مجموعې لپاره موږ فورمولونه لرو چې مثلثاتي تابع کې چیرې واخلو، مثال ساین دی x جمع y دا مساوي کیږي، موږ په دې باندې پوهیږو چې دا مساوي کیږي له ساین دی x ضرب کوساین دی y سره او جمع ساین دی y ضرب کوساین دی x سره. او همدارنګه موږ لرو چې کوساین دی x جمع y مساوي کیږي له کوساین دی x ضرب کوساین دی y منفي ساین دی x او ضرب ساین دی y. موږ د دغه فورمولونو چې دا له کومه شوي دي ثبوتونه په بل شکل هم کیږي، لکه په د یوکلید په هندسي پاستچولیټس باندې هم کیږي، لیکن دلته یو اسانه ثبوت د همدغه اویلر د فورمولې په واسطه باندې زه غواړم د دغه دوه مساوات تاسو ته وړاندې کړم. د دواړو مساواتو زه په یو مثال کې په یو اټمپټ کې زه تاسو ته ثبوت وړاندې کوم. نو که چیرې متوجه شو د دغه فورمولې په اساس باندې موږ داسې هم لیکلی شو چې ای په طاقت د آی ضرب x جمع y دا به د دغه فورمولې په اساس باندې چې دا په تیره ویډیو کې موږ ثبوت کړی وه، دا به داسې وي چې کوساین دی x جمع y جمع i ضرب ساین دی x جمع y داسې لیکلی شو که نه. اوس که چیرې داسې موږ لیکلی شو نو همدغه تابع که چیرې راواخلو همدغه تابع داسې موږ مانیپولیټ کولی شو چې ای ضرب ای په طاقت د آی ضرب x جمع y مساوي کیږي له ای په طاقت د آی ضرب x ضرب ای په طاقت د آی ضرب y. اوس د ای په طاقت د x لپاره هم کوساین x جمع آی ساین x لیکو، دا په دې کې ضرب شوې ده. د دې لپاره هم کوساین y جمع آی ساین y لیکو. اوس که چیرې متوجه شو دا دواړه قوسونه سره ضرب کړو نو موږ ته څه لاسته راکوي؟ کوساین x ضرب کوساین y به شي کوساین x کوساین y، کوساین x ضرب آی ساین y به شي جمع آی کوساین x ساین y، بیا به آی ساین x ضرب کوساین y به شي جمع آی ساین x کوساین y، او آخری کې به آی ساین x ضرب آی ساین y به شي جمع آی مربع ساین x ساین y. اوس که چیرې دې ته متوجه شو موږ یو دا حقیقي ټرم لرو یا حقیقي عدد او یو دلته دا هم حقیقي عدد جوړیږي، ځکه آی مربع سي ده، آی لکه ما مخکې هم درته ویلي وو آی سي ده جذر دی منفي یو ده یا مجازي واحد ده، تخیلي عدد ده، حقیقي عدد نه ده. نو کله چې مربع شي
په حقیقي عدد بدلیږي دینه منفي یو جوړیږي نو موږ دا په داسې شکل لیکلی سو راځي حقیقي عدد به ټول یوې خواته ولیکو مجازي عدد به ټول بلې خواته ولیکو بلې خواته نه دواړه به یوې خواته ولیکو خو جدا جدا به یې سره مجموعه کړو اول دا عدد حقیقي عدد ده نو دا به شي کوساین x کوساین y بل دا مجازي عدد دا حقیقي عدد ده لیکن آی مربع نه منفي یو جوړیږي نو دا به شي منفي ساین x ساین y اوس په دې دواړو کې آی شریک ده آی دواړه لري آی مجازي واحد ده نو دا به شي جمع آی به مشترک ونیسو دا به شي ساین x کوساین y جمع ساین y کوساین x اوس که چیرې متوجه شو ګوره مونږه لرو چې آی ای په طاقت دی آی x جمع y مساوي کیږي له دې سره دغه برخې سره نو دا به ولیکو چې کوساین د x جمع y جمع I ضرب ساین د x جمع y اوس همدغه ګوره موږ چې کله تحلیل کړله موږ ته دا افاده راکړله نو دغه افاده له دغه افادې سره مساوي ده دا به مساوي شي له کوساین x کوساین y منفي ساین x ساین y جمع I ضرب ساین x کوساین y جمع ساین y کوساین x اوس دینه څه نتیجه اخلو موږ دینه موږ دا نتیجه اخلو چې چیرې دغه دواړو مساواتو ته متوجه شو چیرې دا له دې سره مساوي نو د دې خوا حقیقي برخه او مجازي د دې خوا حقیقي برخه باید د دې خوا له حقیقي برخې سره مساوي او د آیم ګوره په دواړو کې شته او د دې خوا د مجازي برخه باید د دې خوا له مجازي برخې سره مساوي وي نو موږ لرو چې کوساین x جمع y حقیقي ده دا باید له دې حقیقي برخې سره مساوي چې دا کیږي کوساین x کوساین y منفي ساین x ساین y او همدارنګه دا مجازي برخه چې هغه د ساین دی x جمع y دا به مساوي شي له دې برخې سره چې دا مجازي برخه ده چې هغه د ساین x کوساین y جمع ساین y کوساین x اوس که چیرې متوجه شو ګوره دا په اثبات باندې ورسېدلې دا دواړه مساوات لیکن دا دواړه مساوات ګوره همدغه دقیقا همدغه مساوات دي کوم چې موږ غوښتل په ثبوت یې ورسو ساین x جمع y مساوي کیږي ساین x کوساین y جمع ساین y کوساین x دلته هم ساین x جمع y مساوي کیږي ساین x کوساین y جمع ساین y کوساین x او همدارنګه کوساین x جمع y کوساین x کوساین y منفي ساین x ساین y دلته هم کوساین x جمع y کوساین x کوساین y منفي ساین x ساین y همدارنګه که چیرې موږ فرق د دوه معادلو ولرو همدغه تیوري او همدغه فورمول ورته په استفاده باندې موږ هغه هم په اثبات رسولی شو که چیرې فرض وکړو ولرو چې ساین د x منفي y دا به مساوي شي له ساین د x کوساین د y منفي ساین د y کوساین د x او کوساین د x منفي y مساوي کیږي له کوساین د x کوساین د y جمع ساین د x ساین د y اوس به دا څنګه په اثبات رسو د بلې لپاره له داسې ای په طاقت د مجموعې لپاره ای په طاقت د آی ضرب x جمع y استفاده کړې او دلته چون دلته موږ x منفي y لرو نو دلته x منفي y استفاده کوو نو دا مساوي کیږي د همغه اویلر د فورمول په اساس باندې دا مساوي کیږي له کوساین د x منفي y جمع I ضرب ساین د x منفي y سره اوس
دا د اویلر د فورمول په اساس باندې، لیکن دا موږ داسې هم مانیپولیټ کولی شو چې ای په طاقت د آی ایکس منفي وای مساوي کیږي له ای په طاقت د آی ایکس ضرب ای په طاقت د منفي آی وای. اوس موږ دا دې کې هر یو افاده کې جدا جدا موږ د اویلر فارمولا استفاده کوو. نو اوله دغه ټرم داسې کیږي چې کوساین د ایکس جمع آی ساین د وای، او دا بل ټرم داسې کیږي چې کوساین د منفي وای جمع آی ساین د منفي وای. صحیح ده؟ اوس وینې دلته ګوره په دا آرګومنټونه چې دي دلته منفي راغلل ځکه دلته طاقت آی ضرب منفي وای ده که نه. نو اول مخکې له دې نه چې دا قوسونه سره ضرب کړو موږ یو شي ته متوجه کیږو. دا اول قوس په خپل حال لیکو جمع آی ساین د وای. دې قوس کې چیرې متوجه شو کوساین څه ده؟ کوساین یو ایون فنکشن ده یا جفت فنکشن زه ورته ویلی شم. هغه ځکه چې کوساین د منفي عدد خپله د کوساین له همغه مثبت عدد سره مساوي ده همیشه. نو کوساین د منفي وای خپله کوساین د مثبت وای کیږي. نو دې په ځای باندې کوساین د مثبت وای لیکمه جمع نه وبخي. ساین څه ده؟ ساین یو آډ یو طاق فنکشن ده. هغه څه کله منفي ارګومنټ واچې نو دا ټول ټرم منفي کیږي. نو دا به منفي آی ضرب ساین دی وای شي. اوس که چیرې دا دواړه قوسونه سره ضرب کړو نو موږ بولو چې کوساین دی ایکس ضرب کوساین دی وای به شي کوساین دی ایکس ضرب کوساین دی وای. کوساین دی ایکس ضرب منفی آی ساین دی وای بشی منفی آی کوساین دی ایکس ساین دی وای، او آی ساین دی وای ضرب کوساین دی وای بشی جمع آی ساین وای. او بخی دا ساین وای نه ده، دا ساین ایکس ده. ګوره ځکه دام دغه اول ټرم د اویلر فورمول په اساس باندې لیکلی یو. نو کوساین دی ایکس جمع آی ساین دی ایکس راځي، دا هم کوساین دی ایکس جمع آی ساین دی ایکس راځي. نو دغه باید او دا صحیح ده. او دا بل بشي آی ساین دی ایکس ضرب کوساین دی وای او منفی آی مربع ساین دی ایکس ساین دی وای. اوس موږ دا دلته بیا موږ ګوره یو آی مربع لرو، آی خپله مجازي واحد ده چې آی مساوي کیږي له جذر د منفي یو سره. نو چې مربع شي مربع خپله منفي یو کیږي. نو راځئ همداسې به یې ولیکو. او دغه دواړه چې دي دلته دواړه آی دي ګوره دا دواړه مجازي برخې دي د دې افادې. نو حقیقي جدا لیکو مجازي جدا لیکو. حقیقي اول ټرم چې ده دلته دا ده چې کوساین دی ایکس کوساین دی وای، او دویم ټرم به دا چې ځکه چې آی مربع کې منفي کیږي نو یو منفي هلته لرو بله منفي دا شوله مثبت کیږي مثبت ساین دی ایکس ساین دی وای. او په مجازي برخو کې موږ لرو آی شریک جمع آی ضربی دا ټرم مثبت ده نو دلته لیکو ساین دی ایکس کوساین دی وای، او دا ټرم منفي ده لیکو منفي کوساین دی ایکس ساین دی وای. اوس موږ لرو چې ګوره که چیرې بیرته دې مساواتو ته لاړ شو موږ ای په طاقت د آی ضربي ایکس منفي وای موږ داسې اکسپاند کړی وو چې د دې دا برخه حقیقي ده دا برخه مجازي ده یا تخیلي ده ایماجینري چې ورته وایي. نو د همدغه افادې یا د همدغه تابع چې ای په طاقت د آی ضرب ایکس منفي وای ده دا په یو حال کې له د اویلر د فورمول په اساس له دې سره مساوي کیږي چې کیږي کوساین دی ایکس منفي وای جمع آی ساین دی ایکس منفي وای. او په بل حال کې دا وروسته له اکسپانشن نه چې کله موږ دا رقم خلاص کو سره بیا دلته سره تحلیل کو موږ ته دا افاده راکوي چې حقیقي برخه ده کوساین دی ایکس کوساین دی وای جمع ساین دی ایکس ساین دی وای.
او مجازي برخه دا ده چې کیږي جمع آی ضرب کوساین دی ایکس کوساین دی وای منفي منفي کوساین دی ایکس ساین دی وای. بالکل. نو اوس مونږه پوهیږو چې د دغه مساواتو د دغه برخې د حقیقي عدد باید له دغه حقیقي عدد سره مساوي او مجازي عدد باید له دې مجازي عدد سره مساوي. نو موږ له دې نه نتیجه اخلو چې کوساین د ایکس منفي وای باید مساوي شي له کوساین د ایکس کوساین د وای جمع ساین د ایکس ساین د وای سره. او همدارنګه مجازي برخه چې ساین د ایکس منفي وای ده ساین د ایکس منفي وای ده دا باید مساوي شي له دې مجازي برخې سره چې هغه د ساین د ایکس کوساین د وای منفي کوساین د ایکس ساین د وای. اوس که چیرې دې مساواتو ته متوجه شو دا مساوات دقیق همدغه مساوات دي کوم چې موږ غوښتل په ثبوت یې ورسوو. دلته هم ګوره ساین د ایکس منفي وای مساوي کیږي ساین د ایکس کوساین د وای منفي ساین د وای کوساین د ایکس او همدارنګه کوساین د ایکس منفي وای مساوي کیږي کوساین د ایکس کوساین د وای جمع ساین د ایکس ساین د وای. او دې ته هم که متوجه شو همغه نتیجه مو لاسته راوړه. مننه.